टुकड़ा नहीं होता ولا بالكل نغلي ورجع شاب وقت نيجي وقول ما تنوي جواب على دو رسول تراك شجرة تبلم سيدا كنا يقول بس ضايع ده زبردست يا انا فرنجة ما ترى جيم بريد ده جو تبينا كاتم جورا كده كل نزرني السلام عليكم نظر اللي سينج يا اخي هوا بس منيتا سريريو برنامج Bekala. Basuba ko program bo kuza. Kasi daga mo muni babya bekala darshu. Sai daga. Eleka. Prena. Tu de ko ma to gora. Wali. Na nazarali bekala program ko. Sa programo. Ki zulo charab baraga ko bas. Nu पैसे ji niște mara nu dar net package niște game को तासा ko bas ugane bajole wo khai ko ta boy pade number wani पैसे. له په توګه خبرو کو بس نه پتا کار شو تر از چیزو بس په سکرین خپل نمبر ورکو بس زینو مو ته بدل خای بس دا کار خدي ها نبره سره کیمرا بس انا كذا اقول بالكل انا كذا اقول لكن شو خبره هو ما هو كم ندرا بس شو مت بيان دا ورجن تروي دا كذا خبره خدي عليكم ما ميك سي كاشري كمبريدا ما دا هو كمبري نو بدي سي ده دي زي كوا تو جات زي پاتن دي ها دا اي ته پته نه لګي بس دا څه لكن شو ما له خبر نه زبو ته سمه مو مړه بس جاړه پکې وي بس دوی ما په تسکرین باندې دا ری نمبر دی او نمبر 4 بس بسم الله الرحمن الرحيم زنن داسې زه تر راغلی چې هغه زه د خول نه ځکه چې دا زه ما تاسو ته وهولو نو بیا به دا تاسو په خپل کې زموږ په ډول ثواب ونشي نو دې ثواب ته ځان شریکوم پس کې نه زما نمبر کاری په دې سم د وسه کې ګرولېږي او ورجوس ته ویډیو پوره کوم دنه په حالات خل اوه مرګورو ما چې څنګه تاسو دوی بالکل زدي زه تر ورسېدم او دا بالکل داسې حالات دي چې د خول نه دي ځکه چې د دې ورم نشته مړه بس دا حالات په خول نه کیمرامین سره دنه راځي چې ویډیو کیمرامین نه راځي اوه مړه دی به دې کور کې وخت څنګه تیری دې کور ته چې زه ګورم یو لوټي تا پر سکرین نه د زمين نمبر کار چې څه د وسه کیږي راولېږي او ان شاء الله نور ویډیو ته کوم زه خو راورسېدم دې کور د حالات نه ټولو کتو ځکه چې دې کې زه یو منټ هم نشم تېرولی که دا فرض که زما کور و نو زه به اوس پخوا مړ شوی وم او اوس ته دې کور د کوم څه وویل اکاس چې دی هغه به اوس زه وباسم په سکرین د زمین نمبر ښکاري بس په دې پیسې راولېږي چې ماښام به پروګرام ده نه چې دا دې کټ کړه دې کور کې څوک شته زه اوس تاسو ته راکس به سکرین ښیم مخامخ نور خبرې به هغه راسره وکړي ځکه چې زه راسره نور خبرې دې باره کې نشم کولی به اوس به نور خبرې کوم پر سکرین ته زمین نمبر ښکاري دا پیسې په دې ضرور چې ماښام پروګرام ده تاسو کټ کړه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی زه نور خبره خو سره نشم کولی خو لنډه راته ده ووایه چې دې کور کې تاسو دا وخت څنګه تېروئ یاره چې زه خو ویډیو نه کوم یاره داسې ډېرو کسانو ویډیوګانې وکړي او بس زمونږ په سرونو پیسې لي او یاره خوري اوه دا خو ډېر سخت هغه به ډېر بېایمانه چې ستاسو پیسې وخوړي او زه د نن ویډیو کوم انشاءالله دې کې به زما وروڼه ناست دي مخامخ او ستا ویډیو ګوري انشاءالله وروڼه به ټول تا سره درکړي سکرین ورته زما نمبر ښکاري او په دې ضرور پیسې پر من کسکر له پیسې لګوي دي غریبانانو نمبر ولګوي که نه نمبر مې په سکرین ورکړی دي او انشاءالله ټول به څنګه ته دې ته خپلې خبرې روان دي که یاره نو خو چې سهار راپاسم هم به مې میکونو وله راخوشي لاس کې به یې میکونې نیولي چې ماښام راشم هم به یې میکونو لاس کې نیولې راخوشي به یې یاره او دونه نه کې ټولې پیسې ووالي زمونږ د دیوالونو ته وګوره دې کور کې دا د اوبه نشته بجلي پکې نشته ور پکې نشته تاسو دونه نشئ کولی چې موږ له دا کار وکړئ انشاءالله که به ما بیا هم دومره شک راځي د پیسو دپاره نو پر سکرین ورته زه ستا نمبر مخامخ کوم او ستا نمبر به ورته ووایم نیکه خپل نمبر ورته ووایه د نمبر باندې خو اکاونټ هم نشته چې ستا په نمبر اکاونټ نشته موږ خپل نمبر ورکړو مخامخ او چې چا تا سره هر چا امداد وکړو انشاءالله دا پیسې به تا ته روپۍ په روپۍ میلاوېږي او زه تاسو ورشئ بس موږ یو څو خبرې کوو بس بیا موږ نو سلام
مرګرو تاسو ته هم د ټول کور حالات خو چې د دې کور یو یوټي ته ګورم نو ما د خپل ورکوټوال او وخت را یادېږي بس مرګرو زما په زړه خو ډېر شو چې د دې کور د حالات ته مې وکتو ټول خبره رانه شوې نو بس په سکرین ته زما نمبر ښکاري بس مهرباني به بس دې سره امداد وکړي ګوره هر چا ته پیسې لګي ونن ترې په مامو کې ځکه چې دا کور ولا حالات تاسو په خپل ولیدو او کس ډېر دردمن خبره گزرته نو چې د دې لوټ ته ګورم د دې اټ ته ګورم نو بس فضل مې ډېر ارسلي خو بس تاسو خو لیدو مهمه او ان شاء الله موږ به بل ویډیو لپاره تاسو دا مزیدار ویډیو او بچا پیسې رونه لګي نن دې وصلی الله کو بچا پیسې رونه وصلی الله بلچاله بلچ او زه بیا بچاله ویډیو کو ان شاء الله د دې کوم سره منډه تړلو او دا زمين په سر دا ویډیو مخکې شیر کې د دې ویډیو زمين اجازه ورکړه پیسو هغه ورته پیسې په سکرین ته زما نمبر کوي په دې ضرور پیسې ان شاء الله د بل ویډیو پر ځان خیال ساتي والسلام بسم الله الرحمن الرحیم زما عزت من درونو زما ته بیګا د تور اس ام اس کولې په میسنجر باندې ما سره پرس کا ټیم نو زړی ویډیوګان لته زه تاسو نه بهانه غواړم او اوس په ان شاء الله تر څو خبرې کوو چې دې سمج ګوري دا تاسو وړاندې وي السلام علیکم وعلیکم السلام زه تاسو څنګه تر اغوستې ما تاسو د خپل خبرې من تر شامل کړئ چې تاسو څه مطلب دی او څه وجه تاسو دلته دې باره کې من درته وایو زما شپېته کاله د واده شو زما خاوند مړ دی 5 بچي مې دي او اوس پورې څوک تپوس له رانغه چې نو ټول روزي شي نو ټول لا شي یو هم راځي ور وایي بل هم ور وایي او اوس پورې موږ سره چا څه مدد هم ونه کوو نو دې باره کې زه دلته تاسو ما ځکه راوغوستی چې موږ دا ویډیو کې موږ سره ټول امداد وکړي زموږ دې کور دې حالات ته وګورئ زموږ دې وړو ته ور په دې موږ سبقونه وایو تاسو ما دې لپاره دلته راوغوستی چې موږ سره خلک مدد وکړي زما 5 بچي دي خاوند مې مړ دی 15 کاله شو اوس پورې ما چا څه امداد هم نه کړی نو پلیز تاسو زما دا ویډیو وچلوئ چې ما سره خلک امداد وکړي نو زه سیر ان شاء الله موږ پوره کوشش کوو تاسو ویډیو به خلکو سره وچلو ان شاء الله زما ټول مخاطب دي تاسو ویډیو وګورئ ان شاء الله په سکرین وته زه خپل نمبر چوم ان شاء الله په دې تاسو چا امداد وکړي ان شاء الله تاسو په ټول روپیا پر روپیا ملويږي او تاسو نو اجازه هم درلوي الله پامان او مرګرو بس تاسو خو څنګه دا ویډیو کته په نیمه شپه ده او دا ویډیو راغلی ماته ډېر مخکې دا کو تاسو د دې کور د حالات مو هغه نو دي ماشومان یتیمانه 15 بچي نو تاسو پلیز دې سره امداد کې په سکرین ته زما نمبر کاری چې څه د وسېږي په دې سکرین نمبر راوړل او مال ځن اجازه ورم د ویډیو لپاره پیسو ورته د پیسو ورته په سکرین نمبر دی پیسې نه کې ضرور کړو واسطه من دلته یو تانه تر راغلی او دلته یو مجرم گرفتار شوی او ډېر زری گرفتار کړی ځکه چې ډېر غټ مجرم دی په اخبارونو کې موبایل او په فیسبوک او داغه چې تصویران چلی ډېر غټ جرم یې کړی موږ به دا ډي سي پي نه تپوس کوو چې دا سم مجرم دی او څه وجه ده السلام علیکم وعلیکم السلام دا مجرم چې تاسو گرفتار کړو ډېر غټ مجرم گرفتار کړی دی نو تاسو موږ ته دې په باره کې څه جرم رڼا واچوي په دې جرم موږ ته تاسو رڼا واچوي تو خو ډېر غټ جرم کړی دی اوسه پورې چا نه دي کړی او دا کړی دی دا به تا ته هغه په خپله وایي ځه زه تاسو مجرم راغلی موږ سره هلکه دا راولې دا مجرم نو کو بیا ویډیو پیسې او موږ هغه دوه ویډیو کړو نو نمبر زموږ په سکرین دی پیسې بیا راوړي او د دې خو نشته ما دا مجرم دی دا یې راوړه دا مجرم دی ما ته خو درې انداز نه پته لګو چې ډېر غټ مجرم دی او ډېر غټ کار به کړی نو په دې تاسو کوم مرګرو تاسو هم مه دا تاسو نه وره دا مجرم دی دنه تاسو نو که زماره ضروری کار دی دا ډېر مهرباني بس تاسو نه قیمتي ټیم تباکو بس زه دا تاسو نه السلام علیکم وعلیکم السلام یاره ته خو ما ته ډېر زړور کړو غټ ډاکو کار ځکه چې تا را جرم کړی دا په اخبار کې راغلی دی او په نیوټونو راغلی زما په سونو هدا ډېر غټ جرم وي نو زه تاسو ته تاسو نشم کولای خو تاسو راته په دې سوګه کیمرمن سي غاڼه په دې واچوي چې دا کار تاسو څنګه کړی دی یاره جی دا مانه ډېر عظیمه ګناه شوې ده تاسو ما د دې ظالمانو نه خلاص کړئ زه بیا داسې کار نه کوم خو ما هم داسې کار نه کړو خو څو ورځې پیاده وګرځېدم او ډېر مجبوره شوم مجبورۍ نه مې دا شوي داسې تاسو څه کار کړی دی چې دې ځای ته تاسو ورسېدې او دې خط ته ورسېد دا څه کار دی داسې تاسو موږ ته کار وښایې چې تاسو اخر کومه ګناه کړې ده رجی دا ما داسې کار کړی چې دا خبره زما بیخي په خولې نه راځي تاسو دا خیر د موږ ته واضح کړئ چې زموږ د نورو بچو ته پته ولګي چې داسې کار بیا نه کوو دې ځایونو ته راشي نو موږ همیشه لپاره دا امید دې تاڼې له راغی چې د غم دا چې ته خوشحالي مو نه لیده خو دا خبره تاسو دې ته وویل چې عبرت ته دې نه وایي داسې کار چې ته ونه کړي رجی دا خبره بیخي زما ته په دې خولې نه راځي زه معافي غواړم تاسو ما د دې نه خلاص کړئ زه بیا دا شی نه کوم زه خیر دا خبره تاسو موږ ته واضح کړئ چې دا څه چل اخره رجی دا زه ته نشم کولی دا بس ووایي دا خبره ځکه ټیم ډېر خراب ګڼه زر راته ویډیو
پوره کېږي. یاره زه به په موټر سایکل ګرځېدم هغې کې راته یو ورځ پیټرول ختم شو. د هغې نه پس به زه پیاده ګرځېدم. څه کار کوله دې نه علاوه؟ یاره څه دیاړي مزدوري به م کوله ځان د ځان به م پرې ساتلو. نو دا تاسو اوس کوم جرم کړی؟ تاسو موږ ته اوس ووایه چې دا څه کاروبار دی ستاسو؟ یاره اصل کې بس چې چا به ګاډي ودرولو جومات مخې ته موږ به ترې پیټرول وخته. دا د پیټرول غلا وه نو موږ هسې دومره ټیم خراب کړو نو ایله بېله پیټرول غلا تا شروع کړه. یاره مجبوره شوم یار. او پیټرول خو وخت کې ګران هم که نه؟ بلکل ګران. پیټرول ډېر زیات ګران و. دوست د پیټرول په جرم کې راوستې دونه غټ جرم یې کړی چې دونه به زه هم زموږ د غټو خلکو هم نه کړی. نو بس کیمرامین صاحب دا ویډیو به دلته راټوله کړو. نو بس موږ تاسو ته بله ویډیو بله شپه اپلوډ کړې ده. نو د هغې باره کې موږ تاسو ته بیا هم وایو چې خیر غریبانو سره امداد وکړي او پر سکرین ته زموږ نمبر ښکاري نو په دې ضرور پیسې راولېږي. او د دې ویډیو نه تاسو عبرت وایئ ځکه چې د ډېر غټ جرم کړی تاسو د دې جرم دغه کو تاسو ته پوښتنې واچو دا بس موږ نه اجازت غواړو د لوی الله په امان. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ما سره موجوده زلمی ناست دی. نو دنه به تپوسونه کوو ګیم یې لګولي او نټ کوي نو دنه موږ څو تپوسونه کوو د تعلیم په باره کې چې دې موږ ته څه وایي. ته موږ دره موبایل پرېږده موبایل جیب کې واچو پرېږده موبایل. بیا به ګیم وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو دا ګیم د څه د وجې کوئ؟ بس دا مړه چې ځان هم مشغول کړي چټیانې دي که نه. سبق هم څومره ویلي دي؟ سبق خو اوس یولسم کې ویم. نو تاسو سټډي مډي وغیره ټیوشن نه کوئ؟ ولې نه ساري ځو که نه. نو تاسو خو ټول 24 غنټې به دا ګیمونه دي. مړه دا کس رانه ولي پرېږده موږ ته انټرویو راکړه زموږ نور هم کارونه دي. هوایه نو تاسو دا ګیم د څه وجې شروع کړی دی؟ بس داسې پرې ناست وم نو ما وې راشه ګیم وکړه. تاسو د مور پلار هغه پیسې او ټولې هغې سار دیاړی لاړ شي او په غرمه راشي هغې ستاسو لپاره دومره محنت وکړي او هغه پیسې تاسو په ګیمونو لګوئ تاسو سره بیخي د هغې څه غم اړه ومې ګټلې پرې ومې ګټلې پرې. ته پرېږده دا دې تپوسونه د کوم ګیم پرېږده ګیم د خبره به ته دلته لږ کړو ته دایره کې دننه خبرې مې څه کوه. حاجي وایي نو زه تاسو دا تپوس کوم چې تاسو د مور د پلار د پیسې دونه په ګرانې لوګټي سهار د لپاره اټک پخه کړي انډه د لپاره سکول ته په خوشحالۍ رخصت کړي کپړې د نوې والي تر پیس غم ورسره بسته د والي کتابونه تاسو سره هغې اړو څه غم نشته د هغې تاسو به هغه نه ادا کوئ. مړه نو سکول ته خو ځو که نه. نو تاسو زه تا نو دې لوګړه ته دې ټایم کې دا سبق تلیم دي دا ستا ټایم د موبایل ته دي او تا موبایل له هغې شو ته دلته ناست کور نه راوتې دي پښو کې ناست دي. نو ته اوس ته دې په باره کې موږ ته د مور پلار په باره کې یو څو خبرې وکړه. بس هغوی وایي سکول ته لاړ شه سکول ته هم لاړ شه نو وایي سودا راوړه سودا مه راوړه. ګوره بچي دا ټایم ستا د دې سبق دی دا قلم دی د ټیوشن دی او ته راغلی دلته ګیمونه کوې بس دا موبایل کښېږده خپل سبق وایه د مور پلار پیسې لالې کړه او دا موبایل هېڅ سم نه جوړېږي. ها دا موبایل لیواله او زه سیده کور ته لاړ شه د دې نه ووړه بس خپل سبق وایه خپل ټیوشن یې کوه. صحیح ده صحیح ده مړه چې مینه ګیم چالو کړي ملګرو بس دغه تاسو وکړه نن سبا هلکان دي بس دغه ګیمونه دي نیټونه دي نو پلیز زه تاسو ته یو میسج در کوم چې خپلو وړو باندې خیال ساتئ ځکه چې سکولونه هم بند دي. الله دې کلیو کې زموږ د پاکستان کې دا سکولونه ډېر زیات بند شوي انشاءالله. د دې کس حل وکړو چې دغه نن سبا زموږ د ځوانان دي او ټول د پاکستان مستقبل دی او دې سکولونه هر څه بند دي او دغه نیټونو ته یې کار وایي. پلیز زه تاسو ته میسج در کوم چې په خپلو وړو خیال وساتئ او زه پلیز زموږ دا چینل چې نه سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره هم ووهئ. او که زموږ دا ویډیو خوښ وي نو پلیز دا شیر کړئ او ما هغه بله ویډیو کې تاسو د نمبر لیکلو پس کې نو پلیز هغوی سره مدد وکړئ ځکه چې ستاسو مدد محتاج دي. والسلام.